فیصله لاله لږ ماته متوجه شه دا موبایل لږ کېږده ښه ده داسې کار دی چې زه له ښاره پورې ځم په بایسکل باندې سمه ده لږه سودا راوړم ته به د کور خیال هم وساتې او هسې نه څوک میلمه را نه شي قربان دې پوه شم شوې بالکل بالکل بېغمه شه نن زما سم رخصتي ده په کور یم چې هر څوک راځي زه شته یم ښه ښه زه لاړم زه درنه په مخه دې ښه لاله په مخه دې ښه د لاله راسه چې د موبایل کې مې ګوتې شو چې لږ انټرنېټ وګوري بیا وایي چې کېدو اوهو دا خو مې انټرنېټ هم خلاص شو اوس به څه کوم بیرون هم نشم وتلی لاله ویلي چې کور نه ونه خوځېږي هسې نه چې مېلمانه را نه شي موبایل کې مې پیسې هم نشته همدغه شان دی کېناستل خو دا زما دپاره ډېر سخت دي روزګاره کېناستل یو څه کول خو پکار دي چې ساعت دې تېر شي او پلان خو راته جوړ شو یو سلونه شمېره دی خدای ژوندی لري هغوی سره به لږ ګپ ولګو بله سلام علیکم وعلیکم سلام مهرباني یو سلونه د پولیسو شمېره ده څه مشکل لرئ زه د ننګرهار نه خبرې کوم نه رښتیا غلط شوم د زابل نه مې زنګ وهلی دا یو سلونه شمېره ده او یو سلونه شمېره ده مهرباني سهار ولایت نه مو زنګ کړی مشکل مو څه ده ښه دا راته ووایه چې واده دې کړی نه ګرانه واده مو نه ده کړی مشکل مو څه ده مشکل مو وایه څو بچي لرې قدرمنه که څه اړین کار دې وي نو ووایه که نه نو هسې دا شمېره مه مصرفوي کېدای شي اړین زنګ راشي او تاسو شمېره مصروفه ساتلې وي نو هسې نه چاته زیان نه رسېږي نو زما وروره ولې روغتون ته نه وړلو امبولانس نه و که نه نو چې امبولانس نه و کومې بېړنۍ شمېرې ته به م زنګ یو وهلی سلونونه شمېرې ته مو بیا زنګ و خو مصروفه و مونږ څه کړي وای څه شی یو سلونونه شمېره مصروفه وه دا خو مې ورور ما وژلی دی ما وژلی خیر دی که ژاړه مه چېرته یو سلونونه شمېره ما مصروفه کړې نه وې نو اوس به مې ورور ژوندی و ورور به مې ژوندی و دا ګناه ما نه شوې ده بس دا د خدای کارونه دي بس ژاړه زه مې د ورور قاتل یم زه مې د ورور قاتل یم بس ژاړه مه دا د خدای کارونه دي ژاړه مه بس ژاړه مه ګرانو هیوادوالو یو سلونونه شمېره د خلکو د خدمت لپاره ده دا شمېره له اړتیا پرته بوخته ساتل ممکن خلک له سترو ستونزو سره مخ کړي په یاد ولرئ چې یو سلونونه شمېرې ته بې ځایه زنګونه وهل جرم دی پولیس د ټولنې خدمتګار